دی ورور سوال کړی دی. دی وایي مولانا صاحب ما د تره د لور سره نکاح کړې ده او د هغې نه مې یوه لور هم ده، خو اوس مې نیا دا خبره وکړله چې ما تاله په وړوکوالي باندې پی درکړي دي او په دې خبره باندې زمونږ د ټول کور خلک هم ګواه دی. آیا د تره د لور سره زما نکاح صحیح ده او که صحیح نه ده؟ الجواب: د دې رضاعت په باب کې تاسو یو خبر یاد وساتئ، هغه دا ده چې حدیث مبارک کې راځي، د بخاری شریف حدیث مبارک ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د رضاعت د وجې نه هغه رشتې حرامې دي چې کومې د نسب د وجې نه حرامې دي. مثال په طور د نسبي خور سره نکاح حرامه ده، نو د رضاعي خور سره هم نکاح حرامه ده. د نسبي مور سره نکاح حرامه ده، نو د رضاعي مور سره هم نکاح حرامه ده. د نسبي وريري سره نکاح حرامه ده، نو د رضاعي وريري سره هم نکاح حرامه ده. دا خبره چې په ذهن کې کېناسته، اوس مسله واضحه شوه. اوس د دې رور دا سوال چې ما د تره د لور سره نکاح کړی ده خو ما ته مې نیا پی را کړي دي، نو رور جانه دا ستا رضاعي وريره ده، ځکه چې تا د نیا پی وخوړل نو ستا ترو ستا رضاعي رور شو او د هغه لور ستا رضاعي وريره شوله، او د وريري سره نکاح حرامه ده، نسبي وريري سره نکاح حرامه ده، د رضاعي وريري سره نکاح هم حرامه ده. نو ورور جانه پکار خو دا و چې دا معلومات تاسو د نکاح نه مخکې د علماو نه کړی وي. اوس ته وایي چې زما نکاح هم شوې ده او د هغې تره د لور نه مې بچی هم موجود دی، د دې خپلې ښځې نه مې لور هم موجود ده، نو ستاسو نکاح حرامه ده. اوس په دا د تره لور ته فوراً د خپل نکاح نه جدا کې ته به ورته په خولې داسې الفاظ ووایې چې ته د نن نه بعد زما نه جدا یې، او کومه دغه لور چې ته ستا شوې ده دا ثابت النسب ده، د دې نسب ستا نه ثابت دی، ځکه دا معامله په غلطۍ سره شوې ده. نو د دغې جینۍ چې کومه ستا لور ده د دې نسب به ستا نه ثابت وي، دغه د تره لور چې ستا ښځه ده او ستا رضاعي وريره کېږي دا به د نکاح نه جدا کړي، هغه به عدت تیر کړي او د هغې نه پس ځان له بل ځای نکاح کولی شي. دا اصل کې د خپل کورونو کې دا خبره د زنانو ته وکړئ، خاص کر د نیاګانو ته دا خبره وکړئ. دوی چې کم ماشوم جاړي جو زر به یې رالي او خپلې خوا ته به یې اچئ، سینې ته به یې اچئ. نو دا یاد وساتئ کو چېرته د یو ماشوم خولې ته د نیا د سینو نه پی لاړو او د ماشوم تیر کړو، نو ګورې دا د دې نیا رضاعي زوی شو. نو د نیاګانو باندې به دا خبره کېدی چې ګورې په کور کې به ته بلکل یو ماشوم ته هم خوا نه ورکوئ، دا زنانه فوه کوئ. هغه بعضې زنانه زموږ سادهګان یي، دومره علم ورسره شته نه فوه نشته، چېرته اسپتال ته لاړ شي، بل پل ته لاړ شي، چېرته ماشوم د بلې زنانه سره جاړي دا به یې زر راولي وي خور یې راکړه ماله او زر به یې خپلې خوا ته واچوي او پی به وله ورکړي. دې خبره باندې سوچ کول پکار دی، دا یوازې پی ورکول نه دی. دا ماشوم چې تا خپلې سینې ته واچو د ستا خوا وخوړه دا ستا رضاعي بچی شو، ته یې مور شوې، نو سبا هغه ستا حق بیا ادا کولی شي ادا کولی نه شي، او تا ته معلوم نه چې زما رضاعي زوی څوک دی. او بعضې اوقاتو کې بیا رشتې داسې وشي چې ته د خپل زوی رشته د دغې جینۍ سره وکړي او تا ته پته هم نه وي، ځکه تا خو په هسپتال کې خوا ورکړي چې څوک وه څوک نه وه، بیا سبا دپاره د دغې ته رشته د خپل زوی دپاره وغواړي، نو د رضاعي خور سره به نکاح وشي ستا د زوی. دا زنانه فوه کوي په کورونو کې چې قطعا به د یو بل بچو له فی نه ورکوئ، نه یورانې په کور کې نه خواښې په کور کې، او دا ښځې فو هم کوي چې بار ته چېرته لاړ شئ په اسپتال کې یا بل ځای کې پردي ماشومان به خپلو خوا ته نه اچوئ. دا څه وړه معامله خو نه ده، وړه مسله خو نه ده. نو دا وګوره څومره لویه غلطي شوې ده چې د خپلې وريرې سره نکاح شوې دی، رضاعي وريری ده، هغې سره خو نکاح کېږي نه، دو سره نکاح هم کړې ده او بیا یې ترې نه بچی هم شوی دی.
دا دومره غټه غلطي د کم ځای نه راله ځکه نیا خوا ورکړې ده. نو دا مسلې د خپلو زنانو ته وښایئ چې په کور کې به نه د یو بل ماشومانو له فی ورکوئ، نه بار چې چېرته هسپتال ته چېرته لاړې شئ نو پردو ماشومانو له به فی نه ورکوئ، ځکه دې سره روغې روغې رشتې ثابتېږي.